الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران ورونو او خویندو، الله جل جلاله دې وکړه چې روغ صحتمند او په ټولو شرعي مقاصدو کې بریالي وي. بیا هم لا یو څه ځنډ وروسته د نن ورځې موضوع د یو څو الفاظو تشریح ده، یو څو کلمې دي چې د علومو په کتابو او د علماو په ژبو باندې کار ته پورته کیږي. د دو وضاحت به وکړو او په مفهوم باندې به پوره ځان پوه کړو. هغه الفاظ معجزه، ارهاس، کرامت، استدراج، اهانت، معاونت، ولایت، تصرف، کشف، فراست او الهام. دا ډېر استعمالي او مختلف تعبیرونه دي چې د شریعت د نقطه نظره به وګورو چې دا الفاظ څه معنی لري. که څه هم معجزه شناخته شوی ده، خو بیا هم تعریف ضروری دی چې د نورو سره مقایسه معلومه شي. معجزه په لغت کې د خصم عاجزولو ته ویل کیږي او په اصطلاح کې جرجانی په تعریفاتو کې 209 صفحه کې داسې تعریف کړی: هي امر خارق للعادة مقرون بدعوى النبوة قصد به اظهار صدق من ادعى النبوة مع عجز المنكرين عن الاتيان بمثله. معجزه یو خارق العاده کار دی چې د نبوت دعوا سره مقارن وي، یو ځای وي. یعنی یو چا د نبوت دعوا کړی وي، دغه خارق العاده امر د دنه الله پروردگار صادر کړ. دغه صادرېدل د دو خارق العاده امر لپاره د اظهار د صدق د دغه مدعی د نبوت وي، په داسې حال کې چې منکرین د داسې خارق العاده د راوړلو نه عاجز وي. علامه سیوطي په الاتقان فی علوم القرآن کې په مختصر ډول ترجمه کړي: اعلم ان المعجزة امر خارق للعادة مقرون بالتحدى سالم عن المعارضه. معجزه هغه خارق العاده امر دی چې د تحدی سره، د چلنج سره، د تفرد سره مقارن وي، یو ځای وي او د معارضې نه سالم وي. یعنی څوک معارضه نشي کړلی او دغه مدعی چې کومه دعوا یې کړې ده او دغه خارق العاده امر د دنه صادر شوی دی، الله پاک په صادر کړی دی، دا بل څوک ونشي کړی. دی که متفرد وي او د نورو دپاره چلنج وي. معجزه حسی هم وي، عقلی هم وي. د بني اسرائیلو اکثره معجزه حسی وي، ځکه هغه ډېر بلید خلک وو، بصیرت یې ډېر کم و. او د دغه امت چې دی اکثره معجزه عقلی دي، په استدلال دي، ځکه د دغه امت د خلکو ذکاوت ډېر عالی دی او فهمونه یې ډېر په کمال کې دي، درک یې کړلی شوی. خو په هر صورت د هر پیغمبر معجزه د خپل قوم دپاره وه او د مغو عصر سره وه، نور بیا وروسته پسې ختمې شوي. خو دا چې د اسلام دین دا عالمي دین دی، د یو قوم مربوط نه دی، د یو سمت مربوط نه دی، د یو وخته پورې موقت نه دی، بلکې
د ټول عالم د پاره، یعنی د ټول انسانیت د پاره، د جنیاتو د پاره او تر قیامته پورې تلپاتې دین دی. نو الله جل جلاله داسې یو معجزه هم ورکړي چې هغه به تر قیامته پورې معجزه وي. هغه قرآن کریم دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زر معجزه وي، خو هغه قوي ترین معجزه قرآن کریم دی چې دا تر قیامته پورې معجز دی. دا د الله کلام دی. د دو اعجاز د مختلفو ناحیو نه، د مختلفو ساحو نه دی. یعنی فصاحت او بلاغت کې عالی دی. د ټولو هیڅ څوک داسې کتاب په بلاغت او فصاحت او د عربي ژبې په سلیقه باندې داسې کتاب څوک نشي جوړولی. نه عرب جوړولی شي، نه عجم جوړولی شي، حتی یو صورت یې نشي جوړولی. او که د تاثیر د ساحې نه یې واخلې، دا په زړونو ډېر غټ اثر اچوي او هره خبر یې ډېره مؤثره وي او نظم او ترتیب یې دا بله ساحه ده چې داسې کتاب په نظم او ترتیب باندې بل کتاب نشته، نه څوک جوړولی شي. په موضوع باندې د استدلال ساحه یې وښیي، په یو موضوع داسې استدلال او داسې برهان قایموي چې هغه نه مخاطب ته شک کې پاتې کي، نه بل چاته. او بل دا چې ډېر عمیق او دقیق اشارات دي کې خبرې تر قیامته نه خلاصېږي. او هغه مهم یې چې په عامه سطحه باندې دی، هغه تحدا او چلنج دی. الله جل جلاله فرمایي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. که د قرآن کې د تاسو شک وي، نو خو مهرباني وکړئ. دا قرآن چې موږ په خپل بنده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی، په دې کې تاسو شک لرئ، نو فأتوا بسورة من مثله، یو کمکای سورت چې 3 آیته وي، هغه د په شکل باندې جوړ کړئ، بلکې تاسو یې نشئ جوړولی. هیڅ کله ولن تفعلوا دا فعل تاسو نشئ کړلی، نشئ جوړولی. دا معجزه د قرآن داسې واضح او ښکاره او عیان ده. انکار بیخي د بداهت نه انکار دی، د عقل نه انکار دی. د هغه وخت چې کفارو څومره کوششونه په دې برخه کې کړي چې د قرآن مقابله وکړه، هیڅ چا دا توان نه دی پیدا کړی. الله پروردګار د قدرت د بندګانو نه سلب کړی دی، ځکه د الهي کلام دی هیڅوک هم نشي جوړولی، یو صورت نشي جوړولی. مسیلمه کذاب خپل زور وازمایه، مګر خپل پیروانو یې پرې وخندل چې د کوم صورت ورته ووایي چې ماته وحی شوي، چې الفیل مالفیل وما ادراک مالفیل ذنبه قلیل وخرطومه طویل. ټولو پرې وخندل چې دا خو د والا د شپې چرت ویلی، یو شعر دی جوړ کړی دی، یو نظم دی جوړ کړی. دا بالکل دا تاثیر نه لري. د محمد صلی الله علیه وسلم خبرې خو پسې اثر اچوي. مجلس کې کښېنې قرآن درته ووایي، سړی ته اغېز لاندې لولي. بیا هم انګریزانو د غلام محمد قادیاني په نامه باندې یو ملحد، یو مرتد پورته کړه چې پیغمبرۍ دعوا یې وکړه. هغه هم داسې مقابلې ته میدان ته راووت، مګر چا ونه مانه. نه کتاب شته، نه آیت شته، نه شی شته، ځکه د قرآن مقابله نشي کړی. د 1440 کاله د هجرت نه چې 14 کاله نور ورسره واخلي، یعنی 1460 کاله د قرآن چې نازلي، خو هیچ مقابله ونه شوی کړی. د کفارو د اوس غرب او شرق د قرآن د مقابله لپاره یعنی تخصصي د عربي ژبې پوهنتونونه جوړ کړي دي چې تو دا مقابله یې وکړي، د قرآن مخه ونیسي، مګر هیڅوک یې هم نشي کولی. علامه طنطاوي جواهر القرآن کې لیکلي دي چې زه د امریکا پوهنتون ته تللی وم، شیکاګو په نامه باندې. نو هلته د یوه استاد د عربي ژبې سره د ما ملاقات وشو چې هلته تخصص د نحوې او د ادبیاتو عربي کېده، دی په هغو کې استاد و.
ما د څو ورځې مجلسونه وکړل، په اسلامي احکامو باندې بحثونه وکړل. بالاخره دوی ته راغلو چې څه زه ته دواړه ماهران د ژبې یو، د قرآن یو آیت بر واخلو، په مختلفو ترکیباتو به هغه مفهوم جوړ کړو، بیا به وګورو چې د دې موږ ترکیبونه د قرآن د آیت سره لګي او که نه فرق کې که نه. دی وی چې 28 ترکیبونه موږ جوړ کړل په یوه موضوع کې. خو کله چې ما ورته ویل او دا اورېدل چې د قرآن آیت ته زر ورسېدمه په 14 او 14 لمبر کې، ودا مې چې څنګه د سوچت پورته شو چې دغه کلام د نورو سره ډېر فرق دی. نو دغه معجزه د تل لپاره ده، دا چیلنج دی پراته ده تر قیامته. فأتو بصورت من مثله، مهرباني دی یو څوک وکړه یو کمکی صورت دی جوړ کړه، دا قدرت په چا کې نشته. نو الله جل جلاله دې موږ او تاسو د قرآن تابع وګرځوي چې عمل پرې وکړو او ښه په زړه کې ولوي. نور نو چې درس وګد نشي د نورو الفاظو بیا په بل مجلس کې ان شاء الله تشریح وکړو. السلام علیکم ورحمت الله.